د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو دولتي شرکت چې په 1355 هجري لمریز کال کې تاسیس شوی تل هڅه کوي ترڅو د کرنیزو تخمونو صنعت ته وده ورکړي او د ښه کیفیت تخم په تولیدولو سره د بېوزلۍ د کمولو، د کاري فرصتونو د زیاتولو او د ولسونو د اړتیاو پوره کولو په برخو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي. د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو دولتي شرکت د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د 10 مټریک ټنه سبزیجاتو او نورو نباتاتو د تولید سربیره په ټولیزه توګه 4930 مټریک ټنه اصلاح شوي کرنیز تخمونه تولید کړي دي چې د یادو تولیداتو د پلور او لیږد له درکه یې څه کم 1.950 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې تحویل کړي دي. همدارنګه موږ په سږ کال په خزاني کمپاین کې په حدود د 115 مټریک ټنه بنیادي او بریډر تخمونه یا بنیادي او مورني تخمونه موږ کرلي دي چې دې نه توقع کېږي چې موږ راتلونکي کال په حدود 5800 ټنه تخم بېلابېل صنفونو تخم موږ تولید کړو. سربیره پر دې یاد شرکت له وچکالۍ سره د مقابلې او د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو برابرولو په موخه په هرات، بلخ او پروان ولایتونو کې 12 تاګانې کیندلي او په سولري سیستم یې سمبالي کړي دي. دغه شرکت همداراز خپل ځمکې د غاصبینو له ولکې راخلاصې کړي، ترڅنګ یې په جوزجان او غزني ولایتونو کې خپلې استازولۍ بیرته فعالې کړي دي. په حدود د 14,000 جریبه ځمکه کې موږ د غصب نه راګرځولې ده چې هغه په بلخ، کندهار او غزني ولایتونو کې دا ځمکه وه چې د زورمندانو او غاصبینو لخوا نه غصب شوې وه، دا موږ لاس سره بیرته ترلاسه کړله. د یادونې وړ ده چې د اصلاح شویو کرنیزو تخمونو دولتي شرکت په 8 ولایتونو بغلان، ننګرهار، پروان، بلخ، جوزجان او هرات کې د فعال استازولیو او معیاري ګودامونو په لرلو سره هڅه کوي ترڅو خپل عواید له 243 میلیونه افغانیو ورکړل شوي هدف څخه زیات کړي.